بسم الله الرحمن الرحیم. د زرین تاره د بیخ خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. ډېر خوشحاله یو چې نن سره په خپرونه کې یو داسې څوک ناست دی تشریف لري چې هغه د خپل ژوند ډېره برخه په مطبوعاتو کې تېره کړې ده. د هېواد په کچه په مطبوعاتو کې پیژندل شوی څوک دی. د حجاز شرایطو کې هم د مطبوعاتو لپاره کار کړی دی او تل یې خپل هېوادوال نه دي هېر کړي. دا چې څوک دی د کوم ځای سره په تماس دی د ده څخه خپل اورو. استاد محترم ښه راغلاست. د لوی او مهربانه خدای په نام تاسو ستړي مسئ. سلام او احترام تاسو او تاسو لارې ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. استاد محترم ما وویل چې تاسو څوک چیرې زیږېدلي یاست، څومره تحصیلات مو کړي دي او له کوم رئیس د مطبوعاتو سره اړیکه لرئ؟ داسې یو بحث مو راپیل کړ چې بیخي نام خدا ډېر وخت غواړي. په هر حال زه د کابل ولایت یم. د کابل ولایت د بګرامیو د ترکو یا د ترکی د قوم دا یو لوی قوم ده. په دې دغه هلته یو کلی ده. په دې کې زیږېدلی یم په 1436 کال کې او لومړني ښوونځي هماغه زموږ جمعیتونه ول سیمه ییز. هلته مې قرآن شریف او مونځ زده کړی. له هغې نه وروسته بیا په 7 کلنۍ کې د کابل د ښار د شاه شهید په سیمه کې د استاد بیتاب په ښوونځي کې شامل شولم او له هغې وروسته بیا د انصاري په لیسه کې وم تر 12 ټولګي او له 12 ټولګي نه وروسته بیا د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې شامل شوم. 4 کاله مې هلته فاکولټه ویلې. دغه زما هغه تحصیلي اړخ و چې تاسو ته مې ذکر کړ. ډېر مننه استاد محترم. د پوهنتون څخه فارغ شولاست یا مطبوعات ته راغلاست که یا د هغه څخه مخکې هم اړیکه د مطبوعاتو سره وه، له ادبیاتو سره وه؟ عرض وکړم سپېڅلی صاحب چې زه لا د ښوونځي په 3 ټولګي کې وم، یعنې د 8 کالو څو میاشتو وم یا د نږدې 9 کالو چې د هغه وخت د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت د رادیو افغانستان د ماشومانو پروګرام ته لاړم او دې کار کې ما سره یو مشر ورور مې و، خدای دې وبخښي، خدای دې هغه ته جنتونه ورکړي، د ټولو شهیدانو سره شاه محمد خان ترکی، هغه چې وروسته بیا نظامي افسر و. د له ما سره مرسته وکړله او ویې ویلې چې ته باید دغه د ماشومانو پروګرام ته لاړ شې او ته ورته جوړې. د هغې نه وروسته بیا کلوپونو ته زه لاړلم د معارف وزارت لخوا نه د کابل ښار د زرنګار په پارک کې او په شاهد شمشیره سیمه کې او ضمناً د خپل وزارت په چوکاټ کې داسې کلوپونه ول د ماشومانو تنکیو زلمیانو لپاره چې هغه وخت هغه د څارندویو پالندوی په دې نامه باندې د ځوانان او تنکي ماشومان روزل کېدل. ډېر یو عالی سیستم د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې و. ځینې کسان دا زموږ فقید او خدای بخښلی پادشاه ملامتوي اما زه د کابل په زړه کې رالوی سوی ماشوم یم چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د معارف روزنې او د ماشومانو تنکیو زلمیانو او ځوانانو لپاره د امکاناتو د برابرولو ټولو اړخونو زه مستفید سوی یم او د زړه له کومې دعا کوم د خدای دربار ته چې اعلیحضرت محمد ظاهر شاه فقید د خدای وبخښي او خدای دې ته جنتونه ورکړي. لا امین امین. هغه طلایي زرین دوره وه، بیا هغه نه راځي. بیخي ولا دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم سپېڅلی صاحب بیخي همالته ولاړم. استاد پوهنتون څخه فارغ شولاست، راډیو ته راغلاست، رسمي دنده په راډیو کې پیل کړه، د دې کارمند نو زه په راډیو کې چې ما اولین معاش درلود 9 روپۍ و زما 9 افغانۍ او 2 دانې قلم یې راکول، 2 دانې پنسل پاکه یې راکول او یوه د رنګې یوه بسته وه د قلمونه چې رنګی دا یې راکول. دا نو زما معاش و. بیا به مې خپل مور پلار ته ویل چې اوس نو دا یوه دانه کیله و یوه مالټه و یا کینو دا خو زه تاسو ته راوړم. نو 9 روپۍ مې معاش و.
پتلونو یو دانه کمیس په دې کېده ما به اخیستل د لیلامي کې دا د کابل ښار په لیلامي کې نو دا تاسو فکر وکړئ چې اوس خو ډېر د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډېره ارزاني وه او دا یې هڅولو دا 9 روپۍ خو څه شی نه وي منتها موږ یې هڅولو دا یو برسته او کومک یې کوو چې موږ ماشومان وهڅېږو هغې نه وروسته بیا نو ما د ممثلینو ادارې ته لاړم د نطاقانو شعبې ته هم ممثل شولم تمثیل مې کوو د استاد خدای دې وبخښي استاد فی فضلي تر مشرۍ لاندې استاد منان ملګري خدای دې هغه ته هم جنتونه ورکړي همداسې عبدالرازق خان پښتون و له قندهار راغلی و دی یو ډېر لوی هغه ممثل و دی و عبدالرازق خان پښتون و پلار صاحب جان محمد خان پلار دا زما استاد و جان محمد خان پلار واقعا یعنی دا د پښتو تیاتر اصلا مرکز په قندهار کې و دوی اساس او بنیاد دلته شو دا فضلي صاحب هم چې راغی خو د قندهار نه راغلی یعنی دوی زموږ استادان ول واقعا خدای تعالی د جنتونه ورکړي د دې ترڅنګ بیا نطاق هم سولم گزارشگر هم سولم اوس بيخي او څو بودی کار و مؤسسه کوچنی و نو الته کې یو څوک ممثل و نو فضلي صاحب به موږ ته ویل خدای دې وبخښي وای ګورئ دغه ممثل کولای شي رئیس جمهور سي قاضي سي پولیس سي وزیر سي مګر یو رئیس جمهور یا یو قاضي دا ممثل کېدای نشي یعنی ځکه موږ باغ نقشونه ادا کول په یو تمثيلي پارچه کې یا په رادیو ډرام کې یا رادیو داستان کې چې درې شپې به نشریده هغه وخت کې ټلویزیون نو دې خطه به حاکم وي یا به والی وي یا به غل وي یا به پاچا دا نقش به د لوبو خو زده کوو دي استادان هلته وو تا باندې تمرین کوو چې ته د یو حاکم په چوکاټ کې ورننوځه په دا قالب دی یو غل ته غل نو اوس خو نو باید هماغه ډول تمثیل وکړي استاد کومې خپرونې مو چلوئ چې نطاقي و کومې خپرونې وې خپرونې خو بېلابېلې وې انانسونه د خپرونو مو ورکول د دې په څنګ کې ځینې ژوندۍ او لایف خپرونې وې په هغه وخت کې د راډیو نه خپرېدلې چې د خبرو او سندرو ډېر مشهور پروګرام و ده چې خبرې به هم کولې دوه نطاقان به ناست ول د پښتو برخې او د دري برخې داسې په دري کې بیا ترانه‌ها او سخنها په نوم و او په پښتو کې دغه د خبرې او سندرې د دې ترڅنګ د ورېښمو کاروان و د تلویزیوني راډیوي مجله وه داسې ډېر پروګرامونه ول د ځوانانو د اطفالو کورنۍ ژوند ما به دا کورنۍ ژوند ته دا ډیالوګونه خپله لیکل یو ډیالوګ چې لیکي یو تمثیلي پارچه دا د راډیوي البته کنه نو بیا به دا هم لیکوال وم او هم خپل بیا تمثیلولم یو بل همکار زه به مثلا میړه وم هغه به ښځه وه یا به زه ورور وم هغه به خور وه یا به زه زوی وم هغه ښځه یا نجلۍ به هغه به مور وه لکه ستورۍ منګل ستاره جان امیني ستاره امیني د قندهار نه راغلې وه بیخي خورا ډېره قدرمنه او هوښیاره هغه وه دا ممثله خدای دې ډېر عمر ورکړي خبر یم چې هغه حیات لري شکر او ژوندۍ د دغسې ستورۍ منګل جمیله وردک آمینه زمان زیرک رابعه جانه هما هغه وخت کې رابعه جانه وه تنها رابعه احمدي وه بیا لاړه هغه بهان صاحب سره یې واده وکړه رابعه احمدي سوله رابعه احمدي نه بیا بالاخره رابعه هما سوله اصل هنري نوم بیا هما وه نو په دغسې یو چاپېریال کې زه رالوی شوم چې مکتب کې هغه ډول فعال وم په دې هر سهار به ما لاس معلم ته پورته چې رابغی بیا به ویل چې یوسف جان څه وایې چې میږي یوسف جان ما ویل صاحب یو مقاله مې راوړې وایي مقاله څه شه ما خو نن د مور ورځ ده زه یې وایم هغه به داسې خوشحاله زه وایي راسه تختې ته راسه دلته وایي ودرېږه دا خپله مقاله دې ولوله بیا به یې کله راته ویل دا مقاله د کاغذ لرې کړه له یاده دا ته چې څه وایې لیکلي دي دغه همداسې ووایه معلمانو خورا ډېر یعنې تشویق و ترغیب و لکه یو پلار لکه یو مور موږ داسې استادان هم درلودل ښځینه وې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې عجبه وختونه چې بیا به تکرار نه شي
او داسې سپېڅلی صاحب چې هلته کلوپونه ول دولت ته کلوپونه ماشوم د ماشوم روزل هغه زه په دې ډنمارک کې اوسېږم په 21مه پیړۍ کې دلته نشته مګر هغه وخت درلودل هغه وخت کې ول دلته په راډیو کې د ماشومانو پروګرام د تنقیح ځوانانو پروګرام د ځوانانو پروګرام د کورنۍ ژوند پروګرام د کارګرو د دهقانو دینی معاوضې د قرآن شریف تلاوت تفسیر د قرآن شریف یعنی دا ټول موجود و استاد محترم راځو چې تاسو د تفصیل ډګر ته بیا ولاړاست بیا مو د تفصیل ډګر کاوه نتاکي مو کول خبريال هم واست دا درې ډګرونه څنګه بوري موازي خطونه دي که یا څه فرقونه لري تاسو نظر باندې دا که تاسو لیدلی په دغه هندي سینما او د ایران او پاکستان او د شاوخوا د شوروي تئاتر په سینما کې هم ګوري او څوک هم ممثل دی او فلم کې کار کړی بیا ګوري چې نتاخیل خبرونه وایي بیا ګوري چې یو ځای د تورسال لیکوال را اماغه سړی لیکوال می خبره دا ده چې دا سره تړلې مؤسسات ول رادیو تلویزیون او افغان فلم دا تړلې ول محدود یو ځای و الته چې کوم کسانو کار کوو نو ما به چې سم تمثيل کوو یا د اطفال پروګرام کې به مې چې نتاقي کول خو هغه بل اداره د نتاقانو به کله چې ضرورت سه ول خدغه ضرورت دا الکان ستاده د خود تکړه راي ولید په پښتو برخه کې ضرورت دی یا دری برخه کې د انجلۍ ته ضرورت د انجلۍ به راوستل ګور که تاسو فکر یم دغه ممثلین ډیر غټ خلک سول شنه نتاقان سول دغه امینه زیرک دا بهترین نتاقه سول دا جمیله وردک بهترین نتاقه سو چې خبرونه به ډیر جدي خبرونه به ویل همداسې درواخله ستوري منګل همداس خو زبر د چانم درته اخلم زلیخا جان فخری خدای دې وبخښي خدای تعالی دې هغه ته کوم شي کې ډیر وساواس کوم ډګر شخص درکاوه کوم ډګر کې ډیر وساواس ډیر راحت وسو ډیر د زړه خلاص باور وکي دا اوس تاسو سره تمثيلي خبرې کوم یعنی په دې معنی چې لږ آزاد یم دا تمثيل مې ډیر خوښ دی بیا د ژورنالیزم برخه په تیره بیا د پروګرامونو لوستلو هغه تمثيلي لوستل ژوندۍ خبرونه یو نتاقه بناسته و لغه جمله دغه فوزیه جان شهاب چې دا اوس تاسو ګوري امریکای کې تشریف لري او د وطن تلویزیون لاره زین خبرونه د فوزیه جان شهاب وړاندې کوي سویلا جان اصغری همداسې خو ډیر همکارانو زلمه جان حسینی سپ ډیر پیاوړی د خو د نادلین راغله یعنی باور وکي او شم ممثل شنتاق او ش راپورټر ودی فلمونه به نریشن کول دغه د هندي فلمونه د جمعې د شپې زه فکر نه کوم هغه وخت بس تاسو نه یې دونه په یاد عمر د کم دو نو خوند ورا دا ټول برخو راکوه ځکه چې هم ممثل وما هم راپورټرو گزارشونه به می جوړول هم به می نتاقی کول دی یو پروګرام دی وی برخه ښه د دې ترڅنګ مثلا لیکوال وما ډرامونه داستانونه او دا تمثيلي پارچې به لیکل یعنی الته یو تمرین و یو مشق دی استادانو یعنی فکر وکړو د یو متبهر انسان لکه فی فضلی لکه منان ملګری یعنی دا د افغانستان هغه جګلندانو ماکسیم ګورکی ول د خلک دې ته چا کار نه کړای زه یو ازینای کاسمه دا خبره به بیا ورسته سره ډیرو په تفصیل سره یاد کو چې زه د تلویزیون د ټولو همکارانو تذکیرې خبروم د په هیڅوک نه ګرځي بیا وسه بیا راځو نو استاد موزه یا قزامه جلا وکړه دا یو قزامه دون ډیر کار کاوه قزامه می جلاوي دا چې ما د کمکانو انیس له مجلینم قزامه خسته د هیواد ورسپانه د انیس ورسپانه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا د جمهوریت ورسپانه سو اغه نه د ننګرهار مجلینه د پکتیا مجلینه د قندهار مجلینه او افغان فلم نتاقی ته هغه اوس راځم دا به مې د چاپی مطبوعاتو نقضامه اخیستله خو البته چا به 10 روپۍ و چا به 15 و چا به 10 و دا به مې راټول کړلې بیا به مې خپل هغه بابایی پې کوله په دې پیسو کنه هم صوفیانو ته
مور پلار ته به مې دا یو شی ویوړل بیا به مې ښه داسې پې یو عقد بقت به مې هم کوه چې او داسې خبره بیا ونه کوي دغه د ګوره زه م را لوی کړم اوس خپله پیسې تاسو ته راوړم او هغه به ټولې 12 روپۍ وي که نه دونې شی به نو په راډیو کې م صاحب عرض وکړم سپېڅلی صاحب چې موږ ته یې اخذنامه راکوله د ممثلینو په شعبه کې چې زه وم استاد فضلي د خدای جنتونه ورکړي ما سره قرارداد وکړ دې قرارداد کې ما اوله کې 1500 افغانۍ اخیستلې بیا دا ولاړلې تر 2500 روپیو 2500 روپۍ خو د پنځم بست یا شپږم بست مامور معاش و مګر زه په عین حال کې متعلم وم مګر دا پیسې مې مه اخیستلې خو کار مې کوو تمثیل مې کوو مکتب نه به چې خلاص و سهار ښوونځي نه غرمه همداسې پیاده وږی تګه به راغلم راډیو ته ښه مقاومت مې درلود یو وخت یې چا راته ویل وایي ښه یې ولا دې روزه کې خو بد نه یم زه ټول کال روزه یم بس بیا افغان فلم کې چې فلمونه نریشن کول فلمونه د هندي فلمونه دا به نور دوستانه ولوري زه به هم په ځینو برخو کې البته زه د دوی د همکاریو نه ډېر منندوی یم د هغه وخت د مشرانو د هغه وخت د افغان فلم د کارکوونکو چې ما سره ډېره مرسته کړې او دا سیستم ته یې زور داخل کړم د دې ترڅنګ د ټلویزیون په پروګرامونو کې چې کوم څه به م لیکل یا به م تمثیلول او یا به م یو خپرونه ویل د هغې پیسې راکولې بالکل استاد اولا ژورنالیزم کې هم کار کړی دی ساوت لیاس مرکې مو کړي دي خبرونه م راوړي دي ماشوم زه چې ماشوم ما تاسو ته ویلې چې د کمکیانو انیس مجلې ته ما مصاحبې راوړلې مرکې به مې راوړلې زه به ولاړلم یو مکتب ته چې هلته به یو اول نمره و یا به مثلا دغه صدیق افغان نه ده د ریاضي فلسفي دغه سړي اولینه مرکه ورسره ما کړې او زه خپله متعلم وم د یو فورمول کشف کړ د انصاري په لیسه کې دی متعلم ووري او چې زه پرې خبر شولم ورغلم دا اولین چا چې د سره مرکه وکړه هغه زه یم همداسې راپورټونه به مې جوړول او د استادانو د هغې جملې ولي زلمي ما سره ډېر زیات مرسته کړې استاد و هغه ډېر زما رئیس د ورځپاڼې و د ډېرو ورځپاڼو رئیس و مسؤل مدیر د هیواد ورځپاڼې و د نورو ورځپاڼو د هغې علاوه غیر د هغې چې دی مدیر و یا مسؤل و یا په دولت کې څه کار کو یعنی یو مشوق یا استاد شخصیت او ښه لیکوال و ډېر زه خپله د دې کتابونه لیکلي دي چې د کندهار دی مثلا د کندهار وزارتونه دي په هغه کې نه انټرنیټ و نه دونه مواد مو داسې کتابونه لیکلي چې ادارې دا کار کړی دي د کابل تاریخي جغرافیې لیکلي دي زلمی صاحب بیخي د ونې وړ څوک دی له بده مرغه چې لکه څنګه چې ښایي خلک نه یاد کړی زه عرض وکړم صاحب چې موږ په راډیو کې یو ډرام به تمثیلوو دغه ډرام د یو چا له کیسې نه فضلي صاحب جوړ کړی ده یا منان ملګري جوړ کړی یا عبدالرزاق خان پښتون جوړ کړی او یا هم مثلا پلار صاحب جان محمد خان پلار یا یو بل لیکوال واحد نظري و دا نور عزیزان ول ښه اوس خو هلته یوه کیسه ده د کیسې نه دې ډرام جوړ کړی ادپټ کړی ده راډیو دپاره ښه دا به د عبدالرؤف بینوا یو اثر و دا به مثلا د استاد عبدالحی حبیبي یو اثر و دا مثلا د نور محمد ترکي دغه لنډې کیسې وې د عجب تاثیر دغه کیسې به م چې لوستلې موږ به داسې فکر کوو چې په هماغه کلي ښار هماغه وخت کې یو ځکه موږ تمثیل کوو د دې دغه د ولي زلمي اثار همداسې در واخله د ژواک صاحب اثار ول چې هغه به دا لیکل خو زه به د چا نوم درته اخلم ډېر کسان ول صاحب د دوی اثار په خپله تربیتي موږ ته په هماغه راډیو تلویزیون خو نه وبخښئ په راډیو کې یعنې لکه یو مکتب داسې و هغه هم تمثیلولې بله برخه موږ درلودله چې د نړۍ ادبي شاهکارونه د نړۍ ادبي شاهکارونه که مثلا اوس د جیګ لندن یو اثر راخله هغه به دا به راډیو ته ادپ که جاسې به یې جوړ که چې موږ یې تمثیل کو یا مثلا د ماکسیم گورکي یا مثلا د چیخوف یا داستایوفسکي یا همداسې در واخله
د ټاګور شکسپیر او شکسپیر ډیر نور چې د ایران د هندوستان دغه یو پاکستان نه خدای نجات راکړی و هغه سره مو علاقه نه و هذا محترم په لنډ ټوک کراته وایي ما څه خبرې مجلس ډېر اوږد دی په دې خاطر چې اساس ډېر کار کړی دی په لنډ کراته وایي استاد په نظر نطاق چاته موږ ویلای استاد په نظر نطاق څوک دی نطاق خو ګوره اوله خو دا نطق ده کنه یعنی وینا ده هغه څوک چې فصاحت دی کلام ولري یعنی هغه څوک چې اوري هغه پوسي چې دا ته څه وایي بلاغت ولري بلیغي یعنی یو مبلغي سره هم یو خبر لولي یا مثلا یو پروګرام ته لولي او یو درېږي په یو سټیج باندې او د پروګرام د وړاندې کولو تر نو ته خو باید داسې غږ ولري او داسې یو کاراکټر ولري اواز دی څیره دی او دا ستا کاراکټر داسې چې دا لاندې کسان چې ناس دي او یا د رادیو اوریدونکي او یا هم د ټلویزیون لیدونکي تی راوبولې ځانته تی ځانته متوجه کې حتی دا سیګریټ په لاس کې باید داسې سي چې نور خولې ته رانوړي هغه عمالته مرسي په لاس کې مرسي هغه متوجه یعنی فصاحت و بلاغت او د ژبې ګرامر په دې چې پونسي بیا نو دا نور اړخونه لري چې ته باید په جغرافیا دی وطن بلدي هغه تاریخ ځکه هلته خو به داسې یو نطاق راغی زه به تاسو ته قصه وکړم زموږ یو همکار و کومیډي قصه هم ده راغی خبر لوسته زه نوم ناخلم اوس و یو شمیر غلو بیګا شوه د لوګر په محمد اغا کې د غلو په ګودام حمله وکړه هغه متوجه چې ولا ما خدای اشتباه وکړله بیا ویل و چې وبخښئ یو شمیر غلو د غلو په ګودام حمله وکړه بیا مې غلطه کړه په دریم ځل چې ویل وبخښئ و یو شمیر غلو د غلو په ګودام اون وګور چې د ژبې ګرامر د میز ده جغرافیا د وطن د میز ده کنه شخصیتونو نمونه د نیز ده اوس تاسو یو منطقي ته وای په کونړ کې یو سیمه ده چې زما مورم د اماغه سیمه ده د زما میرمنه فیض جان اوسام د اماغه سیمه نورګل ورته وای ګل یو زړه پښتو ده چې په اوستا کې کلیو کور ته وای کنه نورګل نو هغه په دې خبرونو کې وزین زمونږ همکارانو به ویل چې نورګل خو یو سړی نوم ده همداسې دروا یعنی په ډیرو مواردو کې هلته استادان د پوهنتون نه راتلل له دارالمعلمینینو نه راتلل د وزارت نه د اطلاعات کلتور او موږ ته راهنمایي کوله دا یعنی ساده کار نه و نطاقي دغه اړخونه باید ولري خبریال څوک دی خبریال خبر رسوي اوس خو نو کېدلی شي دا د راډیو له لارې دا خبري چې درته رسي یا د باختر اژانس لري او یا د ورځپاڼې ته یوازې بېطرفانه یو خبرم بیا خو یو خو هغه چې ته یو راپورټ ورکوې چې هغه له خبر نه فرق لري کنه خبر هغه څوک ورکوي چې یو څه شی پیښ شوي د هغې اطلاع او خبر ورکوي کنه هغې کې نو ته بیا د تصرف حق نه لري زما مطلب دا چې تاسو دغه تعریف کوي چې باید دا ځانګړتیاوې ولري خبریال باید کومې ځانګړتیاوې او چا ته خبریال ویل کېږي ستا په نظر باندې په لنډ ټکي ووایاست خبریال ما مخکې خو عرض وکړ د تقریبا د نطاق هغه خصوصیات چې هلته دي دی باید ولري په ژبه باید دی بلدي ګرامر د ژبې باید بلدي د ژبې په ادبیاتو باید بلدي کنه او هغه خبر چې دی تهیه کوي جوړوي دی کې د خپل شخصي افکار و تمایلات باید نه بالکل او ممثل څوک دی څوک ممثل خو هغه څوک دی چې بالمثل یعنی تمثیل کوي یعنی هغه څه چې پیښ شوي دي په جامعه کې یا روان دي هغه درته ته درشي په خپلو حرکاتو کې یعنی یا په اواز کې درشي چې د راډیو له لارې ده یا په اواز او تصویر کې درشي چې راډیو او تلویزیون ده او یا په سینما کې درشي چې فلم ده او یا هم د ناټک له لارې چې د سټیج په سر ولاړی مشتاسو په قدار او په افغانستان بیلابیل برخو کې ناټکونه درلودل په دې ناټکونو کې یا صحنه چې ورته وایي صحنه په دې صحنه کې به دغه کسانو د ټولنې نیمګړتیاوې نواقص
او کمبودونه بچول د اصلاح لپاره د خلکو به په بله پسته ژبه په لخندانه په ډکه ژبه او روحیه او یا هم په تراژیدي توګه به دا شول چې هغې کې دغه زموږ ما تاسو ته عرض وکړ چې دغه شخصیتونو پکې ډېر لوی نوم درلود چې ما یې نومونه واخیستل. تاسو د لیکوالۍ خبره وکړه، لیکوال به چاته ویلی شو؟ لیکوال څوک دی؟ ستاسو نشر نو لیکنه خو هر څوک کوي، اما هر څوک بیا لیکوال نه ده. لیکوال تر هر څه د مخه اوس لیکوالي خو بیا څو اړخه لري. ته د څه شي لیکوالي؟ ته داستان لیکونکی، ته رومان لیکونکی، ته د سیاسي تبصرو لیکونکی، ته یو مبصر، ته یو مفسر، ته خبر لیکونکی. خو لیکوال خو بیا په دغو ټولو شعباتو باندې ویشل کېږي. یعنې دی باید د هغه برخې چې دی هلته غواړي لیکوالي وکړي د هغې برخې نه، د هغې برخې د اصولو او پرنسیپونو او اساساتو نه باید باخبري. که ته ډرام لیکې خو ته باید ډرامه نویسې. ته چې ډرامه نویسې نو لا ته خو باید د خلکو په منځ کې ژوند کړی چې په یو بیل د یو اوبو په ورکولو باندې دغه بزګر او هغه بزګر د شپې 3 بجې جنګ لري، یو بل په بیل وهي او مړه کوي. ځکه هغه وایي وزمان اوبه ده، دا وایي زمان. اوس ته دا څنګه تمثیلوي دا لیکوال؟ ژورنالیست له دې نه څنګه یو خبر تهیه کوي؟ او هغه څوک چې دلته اوس دا غواړي تمثیل کړي دا یې څنګه کوي؟ او هغه څوک چې د دې نه یو کوچنی داستان لیکي، یو لنډه کیسه لیکي. هر څوک د خپله برخه اخلي او هغه برخه کې دی باید مهارت ولري. ډېر کسان وایي راډیو مفت علم دی یا سیاره مدرسه ده یا مکتب دی. تاسو کوم تعریف لرئ راډیو ته؟ راډیو یو پیغام ده، د انسان پیغام ده نورو ته، او په هغې کې نو بیا هیلې دي، هغې کې بیا خبرتیاوې دي، هغې کې ارزوګانې، هغې کې تربیتي جنبه، روزنیزه برخه، ټولې برخې بیا لري. دا یو پیغام، راډیو یو پیغام ده. زه له هغو لومړنیو خبرنګارانو نه یم د افغانستان د ټلویزیون، البته راډیو کې مو خو په ټلویزیون چې ما د افغانستان دغه ټول ولایات د هوا او ځمکې نه ټول ولیدل، او د افغانستان د وسلوال پوځ د وزارت داخلي، وزارت دفاع او د امنیت دولتي برخې د ټولو قطعاتو جستامونو ته به زه ورتلم، جنګونو ته به ورتلم او داسې ځایونو ته به تللم چې هلته خطر و، مګر زه تللم. په دې کې بیا دغه داود مقصودي دا هم ډېر استادانه نقش درلوده. دا هر سړی خپل پیغام اخلي له هغه راډیو نه او یا ټلویزیون نه، که نه؟ تاسو په راپورونو یا په خپرونو یا په تمثیل کې داسې څه شته چې موږ ته یاد کړي چې هغه تاسو انعام ترلاسه کړی یا تاسو تر اوسه په ډاډه یاست؟ داسې خو ډېر موارد سوي دي، ډېر موارد داسې سوي دي چې د مثال په توګه د جلال آباد په جګړه کې هم داسې سوي دي چې هلته زه تللی یم، بی بی سی راډیو یوه خبره کړې، ما بله کړې، هغه بی بی سی سبا شپه چوپ سوې ده. زه چې راغلم کابل ته، ډاکټر صاحب نجیب الله د خدای وبخښي، یا مې مډال راکړه، یا مې تقریبا 10,000 روپۍ راکړې، هغه مډال دا پیسې هم درلودې او یو ترفیع هم درلوده. د دې ترڅنګ په پکتیا کې د سټو کنډو په عملیاتو کې چې هلته ډېر خطرناک عملیات وشول، د شینوارو د لوی ولسوالۍ په عملیاتو کې چې هلته د ډیورند کرښې سره دلته عملیات وشول، زه د هغه په راپور کې وم. د هرات په راپورتاژونو کې زه وم. د جوزجان، یعنې باور که دغه جوزجان ته زه لاړلم، یعنې هم دا تیاره یې زموږ وویشتله چې زه پکې یو نظامي تیاره کې وم، یعنې دا یې وویشتله سم. او هلته چې کښته شوله تیاره، باور وکړه چې یو ولسوالي سقوط کړی و د اوس مې سرپل په نوم، دا د سرپل ولسوالي سقوط کړی و. اوس خو ولایت د هغه وخت درته یادوم، یعنې دغه سرپل د جوزجان یوه برخه وه، د جوزجان د ولایت یوه برخه وه. هلته زه ولاړلم،
یعنی په خپل دغه خبره صحیح نه ده زه وکم دغه سرباز او افسران دغه نتل ویریدل یو تعداد په هغه کې یو څو ما ورته ویل چې وروره زه راغلم وزیر اطلاعات کلتور را لېږلی سید محمد ګلابزوی او شانواز تڼی او هغه یعقوبي ډاکټر صاحب نجیب ولکه چې د امنیت رئیس کڅوګو نه پیغام یا یعقوبي مالدا خلک ولا چې الته خیمه راته وی که زه به راپورتاژ لاړ شم هغه ماته وای وروره تاسو ته تیاره درکړه تاسو معسكر درک چې ته لاړ شه دا راپورټ څه یو څوک پیدا سي چې بوتلم به لار کې باور کوي په لار کې جنگ وسه قومندان د پولیسو د څارندوی نادر صافای نومیده خدای تعالی دې وبخشي 15 دقیقې خپل مرګ نه ورس مخکې ماته ویل وای راځه زما موټر کې و دوه سپکینه مال ولا زه دغه د رادیو تلویزیون ملګرو نه بنه بیل دوی خپانه سي چې ګوره دا قومندان سره ناس ده ما سره دا کیمرامین ده دا بل لایټ ماین د چراغ روشنايي چې کنه دا ما زه به هم دوی سره اوسم د چې مختص په خدای د کنفرنشنی ماین وو په دې لار کې شخ کړو دا د موټر چې په وروخته انور هم په ورختلی خو د موټر چې په وروخته په اواز دا صافای سي بریټ جنرال وو او ډېر ښکلی ځوان وو او مولا ما دا جیپ د موټر ټوټه په هوا کې ولید او دغه یو حالت کې نو اوس نو له دی خو له شرق او ختیځ خوانه چې ځنګل وو او دی خو د غرب خوانه چې وته پاوه لکه میلیون نفر چې حمله کوي داسې اوازونه ول هغه نو څوک نه ول هلته یو دوه درې کسه ول چې میکروفون په لوډ سپیکر کې دا چې د سربازانو او د دې خلکو روحیه ضعیفه وله او دی خوانم فایرونه شروع ول دی خوان شنو تو اوس فکر وکړه دا یو مثال می درک ما د افغانستان په هر ولایت او ولسوالۍ کې دغه یو حالت لیدل دی یوازې ما نه دا نور ژورنالیستانو هلته چې ول ما سره په رادیو تلویزیون کې یا په باختر اژانس کې یا ورسپانو کې خدای تعالی دې د هغوی افتخارات ژوندي وساتي یعنی د سر په بیه کار کړی او ډېر سخت حالت وو ډېر بد حالت تاسو چې وای ژورنالیزم ورته وایي جنګي ژورنالیست یاست وایي نو خو ګوره مجبور و په دغه ټولو برخو کې مزام ته امتحان کړی یو مثلا شعبه و په شعبه کې به یا به ولیږلو وایزه دغه اوس د شورای وزیران جلسه ده دا راوړی هلته به لاړو هغه د رئیس جمهور او د شورای وزیران او صدر اعظم جنګونه به موږ له نږدې نه لیدل یو بل ته به چې بدې خبرې کولې هغه جلسه خو به موږ لیدله اخو لیدونکو یا اوریدونکو نه لیدله اول خبر به موږ یعنی د دوی ډېرې قصې دي ما سره د دې پاچایانو فوز زه او د صدر اعظمانو د وزیرانو بیخي بدې خبرې به بل ته کوي د هیواد حالات بیا راله په وطن کې حالات ګډوډ شول کډه کول ته لکه نور هیوادوال اړ شول چیرې ولاړاست او نو زه اخرینه وظیفه مې د افغانستان د تلویزیون د هنر او ادبیاتو د ادارې لوی مدیر وم چې دغه نه د فرهنګي خبرونه خبرېدلې ادبي خبرونه لکه تلویزیونی مجله د ورشمو کاروان کتاب مجله او د کتاب په نوم یو ورسپانه او بخشي پروګرامو همداسې دروازه ډېر پروګرامونه ډېر زیات تقریبا 12 پروګرامول ادبي برخه کې د تلویزیون کې نشرات درلودل نو البته کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ باور وکړ یو خو سقوط من خو ما د ظاهر خان سقوط هم لیدل او د داود خان هم مې ولید کنه یعنی باور وکړ دا ډول سقوط باندې ول ما د تاریخي د نور محمد تاریخي سقوط ولید د حفیظ الامین سقوط مې ولید د بابرک کارمل سقوط مې ولید د ډاکټر صاحب نجیب الله سقوط به فرق درلود نورو کې به چې یو سقوط د دولت وسخو هغه اراکین به بدل سول هغه یو 50 کسب ول نور بنو دا دولت خپل چارې به مخ ته وړل د ډاکټر صاحب نجیب الله د حاکمیت سقوط داسې و چې سرل د چې د ملي مصالحه اعلان کړی و اما نه یوازې دا دولت لوټ چې خلک او شار هم لوټ ان دا ډول بیا چا نه ولیدلی د دې فرق په دې کې و چې یعنی دوی اوله ارک لوټ کار چا باد پکاو قالینی او دا هغه په دا تصویرو کې مستده هغه اغلا کړل ورسته لاغینه بیا راغلل د وزارتخانه لوټ کړل
لا هغې نه وروسته تجارتخانې د خلکو لوټ کړلې په پای کې د خلکو کورونه لوټ کړل او متاسفانه چې ځینې بېناموسیګانې مو وسولې او داسې یعنې دغسې یو حالت کې زه مجبوره شولم هغه هم څه شي مجبوره کړم زما مېرمنه ژورنالیسته ده هغه هلته د افغانستان په راډیو تلویزیون کې همالته ما سره کار کوو تحصیلات لري دې برخه کې پلار یې ژورنالیست و ترونه یې ټول فامیل نو په ښار کې روان وو د دوی یو ګروپ ودرولو دغه د فکر کوم د همدغه شورای نظار او دغه خلک به څوک بل خو موږ خو د چا کارت نه لید څوک هر چیرې یو پاټاک وو هر چیرې یو ګروپ دوی ماته ویل ته دا ښځه چیرې وړې وای مال دا خو زما ښځه وای ته څه ثبوت لري ما ورته ویل نو پخوا د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې به مو دا ترخیصونه او تذکیرې ګرځولې چې ثبوت وروشو ښار کې به کنه د عسکرۍ لپاره څوک نیول نو اوس مال نکاحتونه وګرځو جبونو کې خو دغه ثبوت د چې شپږ بچیان لرم له دغه مېرمنې نه وای ته ورور ثبوت یعنې دغه ښځه ولا رانه بیلوله ګوره خو هغوی په منځ کې یو سړی پیدا سه ویل کتیازی غرض نگیرین ای وای ژورنالیست است و نتاخت که د جنجال کتیازی میمانیم یعنی په خدای هغه خپل مسلک ما په درد ولګید او چې دوی نه خطا وخوړه نو د فیضه جان مېرمنې ته ویل مال ولا زه تر نور باید بوز او دا نو د مجددي صاحب وخت ده مجددي رئیس جمهور د چې هغه هیڅ صلاحیت هم نه لري خوشي چې هغه پهلوان وای زنده خوش است د اولان د نور کسانو پټکونه جوړ کړي دي صاحب چې هر چیرې یو ګروپ د پټک والاو زه یعنی د شانو کې به طرفه یم هغه ټول زمونږ خپل خلک دي که د هر حزب دی که د هر سازمان دی که د هر قوم دی زور ته احترام لرم مګر خدا قصه درته کوم چې داسې یو حالت او مجبور شو ووځو بیا لاړلم مزار شریف ته مال چې هلته به که اوس ګزاره وکړم ځکه پېښور ته چې لاړلم تنها یوازې لاړلم هلته مې احساس وکړ چې زما لپاره هغه ځای نه ده چون ما کار کوو د تلویزیون د ژورنالیست په توګه کېدلی شي هلته ما داسې احساس کړ چې دا ځای ما لپاره سم نه ده بیرته راغلم او بچیانو سره مزار شریف ته لاړلو د مزار شریف نه سرنوشت داسې پسې واخیستلو چې تر ډنمارک راورسېدلم خو کله چې زما بچیان په ماسکو کې ول نو هلته ځینې فعالیتونه د فرهنګ ټولنې په تاسیس کو د افغانانو د کاري مرکز په تاسیس کې یو تجارتي مرکز و چې افغانانو کاروبار تنظیمو ضمن د فرهنګ ټولنې په تاسیس کې موږ ډیره فعال د ازما بچیانو ټولو هلته نورو ملګرو چې هغې جملې نه استاد خدای دې جنتونه ورکړي استاد نومیالی انور نومیالی ډاکټر صاحب لطیف بهان دا یعنی هغه ډاکټر صاحب کامران همایون کامران دا یعنی حق لري چې دوی یاد سي په مسکو کې د خلکو د مهاجرینو ازما بچانو ته اسناد ورکړي وو دوی ته یعنی زمينه د چې یو کار مارته انت مجرم چاپول د لیوي په نوم جلا او بله هم دې خبر ته راتلل ما نو الته یو اخبار اساس او بنیاد ما کې خو د اتحاد او عمل په نوم دا یو جریده و چې د افغانانو د کاري مرکز لخوا خبرېدل او د دوی د کارونو او فعالیتونو استازیتوب کوي نو د دې مسؤل مدیر و مزه ډیر کلونه ډیر وخت او په دې کار کې نو خپل سولست او ارز کوم سه لاغینه ورسته بیا یو شمیر فرهنګیان سره راټول شلو مونږ یو 15 کسان بیا مو د لیمي مجلې اساس او بنیاد کې دا یو ادبي مجله و یو فرهنګي مجله و چې تا یوازې فرهنګي برخه کې خبرونه کوله داسې مجله ولکه د کابل مجله چې د کابل پوهنتون له خوا خبرېدله یو وخت د ظاهر خان په وخت کې دغه رازالته په دغه سیوستوپل یو هوټل و چې د کې افغانانو دکانونه نیولي او کار کول هغه تالته رادیو تلویزیون مو جوړ کړ چې داسې چې یعنی د دوی نه اعلانونه نشر کو د دوی د تفریح لپاره سندري او بعضی پروګرامونه چې دوی په خپل اوتاق کې ناستي تجارتي خونه یې هغه کې هم د خپل تلویزیون واوري د افغانستان خبرونه واوري د دې په څنګ کې نور اخبارونه او رسپانې وي الته د هندوکش په نوم یو رسپانه خبرېدله د اواز په نوم یو رسپانه و
د فردا په نوم چې فاروق فردا د خبروله دا یو یار محمد طریقي هغه یو خبرونه درلودله په نوم د آواز بله او جناب لطیف بهان د زمانه په نوم اخبار د فرهنګ ټولنې نشراتي ارګان چې هغه او احمد تکل د کې ډیر زیات کومک کوي او البته دا زرینی انزور جناب انزور صاحب مال تراغی راهنور د زریاب مال تراغی انور نومیالای راغی دا کسان البته رئیسان د فرهنګ ټولنې تیر شوي دي بیا ته زم راستیالو تلویزیون رادیو په سلامه و تلویزیون افغان ژغ دغه یو شی چې لکه دا اوس چې لرو دلته ما او د میرمنه مې چلو افغان ژغ زمنن د بي بي سي سره مو همکاري درلودله او د ماسکو رادیو کې د افغانستان لپاره مو یو پروګرام درلوده چې هغه ځاینمو یعنی ډیر سخت مصروف وو په دې فرهنګي چارو کې او مطبوعاتي چارو کې نو غالته گزاره نه کېدله زموږ بچیان زورول حتی بندیانول دا شذې ماشومان بچیان د روسان ډیر ناوړه برخورد کوي د افغان مهاجرینو سره نو زموږ بچیان مجبور شول چې راسو ډنمارک ته سرحد راوخت بیا ډنمارک ته راغلو نو دا ډیر کلونه کېږي په ډنمارک کې اوسېږو دوی هم بچیان مې زګر چې خو مخکې راغلی وم دوی هم بیا له مسکو نه دوی هم راغلل یعنی هدف مې دا ده چې دلته یو شی وکړای هم قانون کې رالاست دا نو خدای مې د غاړ نه بندي چې دا په 1998 کې فکر او 1998 رادیو څو خپل څه ده او دلته چې راغلو بیا نو دلته په ډنمارک کې دلته ما اساس او بنیاد دی فرهنګي ټولنې اوله کې شو ده له نورو ملګرو سره البته ما پیشنهاد کړل او دا نور ملګری ما سره لکه زمرای محقق چې دای دلته ما سره دا ډیر مرست انور نایبی ډاکټر یو څوک د هلمند هغه سره د کار کې مرسته وکړه دغه راز عبدالمالک بیکسیار مرسته وکړه ممتاز ارمان دا کسان د دوی کسانو به د چا خوخیګم به نه به خوخیګم ما په ما حق ده چې زینمونه یاد کما کنه چې دوی ما سره یعنی ما ته یوازې دا کار نه کړای داسې کسان ول چې ډیر محترمه کسان ول ډیر عزیز کسان دوی دغه اساس او بنیاد له موږ سره کړی شو دلته نورې ټولنې وي چې په هغه کې د افغانانو شورا و د افغانانو کلتوري مرکز وو دا هم مګر دغه د فرهنګ ټولنه مم جوړ کړه د هغه نه وروسته بیا ما یو ټلویزیون جوړ ک د یوسف یانا یا دا یو ډنمارکي اصطلاح یعنی د یوسف ګوخه یو ګوشه د یوسف دا په ډنمارکي ژبه داسې یو شی و د انټیګریشن لپاره ما یو پروګرام چلاو هر هفته 15 دقیقې تر نیم ساعته نو هغه ته ما په ډنمارکي ژبه ډیر کم پوهېدل ما بیا مې په ډنمارکي ژبه ځینې راپورټونه جوړول نور په پښتو فارسي مې جوړول کنه دا دري ژبه باندې دا مې خبرول لا هغه نو وروسته بیا د خپلواکۍ په نوم اخبار جریده مې راوېسته ما زما میرمنې چې فیضه جان هوسا زما میرمنه د دې اخبار مسؤل مدیره و او چلوونکې و دا مو 15 کاله و چلول هر هفته یو ځل کله په 15 پاڼو کې کله په 8 پاڼو کې به دا خبرېدل او ټول نړۍ ته موستو تیراژ څو تیراژ د دینو تقریبا د 300 تر حدود خبرېدل چې د دې 200 غنې دلته په ډنمارک کې خبرېدل او 100 غنې د نن افغانستان او د نړۍ مختلف سیمو کې هغه شخصیتونو ته یا هغه مرکزونو ته استول کېدل چې د ډیرو افغانانو نمائندګي کوله او رادیو بیا نو د دین وروسته 15 کاله مو چې دا وچلوله د خپلواکۍ په نوم دا جریده نو بیا امکان د دې ځکه نو چې دا ډیجیټل
رسنۍ راووتلې او جیبونو کې د تلویزیونونو د هر چا یو ټلیفون پیدا سو دا نو دا دومره ډیر نه چلیده د اخبار زمونږ یعنی بل لیکوالان هلته افغانستان کې تغییر راغی د طالبانو لومړی دوره سقوط وکړ او حامد کرزي موقت اداره تاسیس شول ډیر لیکوالان له غرب نه له اروپا نه ډنمارک نه دوی لاړل افغانستان ته هلته مقرر شول کار یې وکړ خو زه لاړم نه زه پوهېدلم چې دوی بیرته راځي زه هېڅ لاړم نه ما زه خیر دوی دې لاړ شي دوی خو هسې بیرته راځي نو بیا هم دلته دا راډیو جوړه کړه صاحب دا راډیو جوړه کړه دا د 12 کاله کېږي چې دا راډیو زه چلوم زما او مېرمنه مې او یوه لور مې ده وژمه جانه هغه یې چلوي را سره چې ډنمارکي برخه هغه کومک کوي او زوی مې ده د اجمل جان په نوم هغه اجمل جان بیا نو د تخنیک په برخه کې را سره مرسته کوي استودیو کې او خپل سندرغاړی هم ده د ډنمارکي ژبې او انګلیسي ژبې سندرغاړی هم ده نو هغه کوشش کوي چې دا پښتو ژبې ته هم ورسره واوړي سندرو ته د دې په څنګ کې نو د نړۍ په بېلابېلو هېوادو افغانستان کې موږ همکار ژورنالیستان لرو په خوست کې په ګردیز کې په قندهار کې په مزار شریف کې په ننګرهار او کونړ کې یعنی داسې داوطلبه ژورنالیستان دي چې موږ سره مرسته کوي دلته په هالند کې په جرمني کې په انګلستان کې داسې دوستان شته د داوطلب چې موږ سره په دې برخه کې کومک کوي تر اوسه یې چلوو څو ساعت خپرونې لري موږ تقریبا په هفته کې 4 ساعته خپرونې لرو په یوه اونۍ کې 4 ساعته خپرونې لرو او دې 4 ساعته ته وروره ته باید ټول هفته کار وکړي ځکه زه خو داسې نه کوم نو چې کښېنم بس یو زه او مېرمنه به مې خبرې کوو نه رادیو تلویزیون اصول و پرنسیپ دا ده چې ته باید پروډکشن ولرې تولید ولرې لاړ شې د باندې مرکې وکړې د باندې له خلکو سره راپورټونه راوړې خبرونه راوړې له دننه له وطن سره خو ټلیفوني مرکې ولرې او حالات او حوادث دلته اخبار د مهاجرت څنګه دي قوانین د مهاجرت څنګه ده خو په دې کې به بیا سندره خبره یو سندره باور کې تاسو تجربه لرئ خپل د پروګرامونه تاسو په ډیر موافقانه چلوي یعنی یو سندره چې زه د یوټیوب نه راګرځوم را اړوم یو د 15 دقیقې خو یو سندره چې دا راسي زمونږ د رادیو سیستم ته راوړم ډاونلوډ کوم نو د دې لپاره 15 دقیقې پکار شان وستو فکر وکړه چې دا د 2 ساعتو پروګرام دا څنګه چلای دا ډیره مشکله ده نه خو بس ورته گزاره کوو د خدای مهرباني ده ډیره من هیوادو سم تر د خبرونې وروستي شی به دي په وروستي کې پښتنه کوم تاسو پر فیسبوک باندې د پخوانیو نتاقان او هغه څوک د رادیو سره کار کړی دغه پیژنګلوي خبروي او دا کار بل چا نو کړی دې کار ته مو څه فکر سو او د مواد څنګه ټولوي دا خاصه کار نه دی کله چې له افغانستان نه وتلای ما تر نن پورې دا مې خپل رسالت ګڼلی ده چې د رادیو تلویزیون او افغان فلم کارکونکي ځکه زه ژوندي او فعاله معرفي دا په ژوندۍ توګه وساتم چې دوی د 11 کالو په جریان کې د تمدن د اشاعې لپاره د کلتور او فرهنګ د اشاعې لپاره او د نوي ژوند د اشاعې د سر په بیه کار کړی ده نو حقوق پوهان یادېږي سندرغاړي یادېږي د پیغمبر استادان د پوهنتون یادېږي دا رادیو تلویزیون ولې یو څوک نه یادي متاسفانه هیڅوک هم نه یادي که یادوي هم دا لمانه وروسته دا شی به دوی زده کړي کنه نو زما فیسبوک پاڼه او د افغان غږ رادیو دا د 15 کلونو نه را په دې خوا همدې ته وقف شوې ده چې زه دا شخصیتونه معرفي کوم د دوی نقش نطاقان ژورنالیستان خبریالان ممثلین د افغان فلم کارکونکي تخنیکران تخنیک د رادیو تخنیک د تلویزیون او لیکوالان مبصرین مفسرین دغه راز داستان لیکونکي ټول اړوند کسان او بل داسې ده چې زه خو په 1914 کال کې 15 کې لاړم نو اخته خو یو کوچنی مؤسسه وه هلته څوک راغلی ما نه کله خطا خوري خو زه ټول پیژنم نو دا پیژنوي څنګه ټول کړی هغه وخت ټولوي کې اوس ټولوي نه خو پیژنم هغه وخت نه پیژنم
او که دوی ژوندي خو بیا یو ټلیفون ورته کوم چې اوس نور خو د زه پیژنم دا وایي چې د پلار نوم دې څه ده او چېرته پیدا شوی او نور ما له کابل نه له افغانستان نه هغه وخت کې چې کار مې کوو د دوی پسې هماغه وخت زه ګرځېدلم داسې مې یو پلان و د سردار محمد داود خان وخت کې بیا وروسته د ډاکټر نجیب الله تر وخته دا مې یو آرزو وه چې زه د دوی دغه شخصیتونو څرنګوالی راټول کړم او دا د یو کتاب په شکل یا د یو مجموعې اوس دلته مې چې دا کار دا تقریبا دغه د نږدې د 15 کالو نه را په دې خوا په دې کار اخته یم زه خوشحاله یم په دې چې دغه مؤسسه چې زه روزلی یم دا زه معرفي کوم د خبرونه پر اول غاړو که په وروستیو کې څه ویل لري اخري خبره به څه وي موږ ته یا زموږ درنو کتونکو لیدونکو اورېدونکو ته تاسو نه ډېره مننه کوم کور مو ودان ژوندي اوسئ زه 3 خبرې لرم یو خو دا ده چې باید د افغانستان هویت په تاریخي لحاظ دا باید وساتو ټول دې ته کار وکړو همدغه مو خاوره ده نه اخواته په پاکستان کې موږ څوک مني دې خواته مو په ایران کې ولاکه ومني شل وارې کې ووایي چې ولاله پاکستان زنده باد یا ایران او زه د ایران شهر ما بل وایي زه د تاجکان شهر ما د ازبکستان ما دا نه کې هغه خلک موږ ته وایي زه ډېر یو بده خبره هم راته کوي یو ښکنځله هم راته کوي هغه باید زه دلته نه وایم د ملي یووالی وساتو د دې هویت د دې وطن تاریخ د دې وطن یوه خبره ده دومره خبره دا ده چې زه له خپلو ټولو عزیزانو نه هیله کوم چې که په افغانستان کې په حاکمیت کې دي او که په حاکمیت کې نه دي او یا مهاجرو کډوال دي په نورو هیوادو پښتو ژبه ډېره بکره پرته ده او دې دپاره کار نه ده سوی تاسو فکر وکړئ یو څوک ادعا کوي د پښتو ژبې وایي دا یو 100 کلنه ژبه ده یا 200 کاله اوس دا زموږ پښتانه ځوانان چون معلومات نه لري هغه یې اوس د ټیک ټاکو د فیسبوکو د زیو تر اصلای نه ځکه معلومات نه لري او دا د چا ستونزه ده دا زموږ د استادانو دا د کابل پوهنتون د استادانو د راډیو تلویزیون د کارکوونکو د مطبوعاتو د کارکوونکو او د رسنیو چې دلته کار نه ده کړی د ماشوم په ژبه د ځوانانو په ژبه او د علم او پوهې د محصلانو په ژبه آثار نه دي لیکلي پښتو ژبه نه ده پراخه کړې دا یوه بکره ژبه پرته ده د 15,000 کال نه را په دې خو په خپل قوت ژوندی ده نه د پښتنو په خدمت د پښتنو خدمتګاران پښتو ژبې ته دا د ګوتو په شمېر دي دا نو څنګه ژبه ده تو خدای چې څلور یا 15 ستوري لري دومره یو عظیمه ژبه دا خو ته ورسه وروره په دې بنګالي ژبه کې یو 200 ستوري شته ده دونه یو کوچنۍ ژبه او دا داسې یو عظیمه ژبه دا هغه ژبه ده چې په اوستا کې هلته دا په اوستا کې د ورسې وی ګورې دا درېیمه خبره به څه ده او راتللم دې خبر درېیمه خبره مې دا ده چې دغه افغانستان سره مرسته دا یوازې دا نه ده چې موږ دلته یو $100 یو چاته واستو د افغانستان سره مرسته دا ده چې وروره تاسو په جرمني کې اوسېږئ که ډنمارک کې که امریکې کې که هندوستان کې مهرباني وکړئ د دوی د پارلمانونو سره ولې رابطه نه لرئ ولې د دوی د سیاسي احزاب سره رابطه د افغانستان واقعیتونه ولې هلته نه وایې ته نه ځې د افغانستان د هویت دشمنان هلته ورځي د هغې خلکو سره یعنی فکر وکړئ زه به یو خبره تاسو ته وکړم دا یو خبره ده وخت هم ستاسو نیسم کله چې یو څوک راځي یو هیواد ته مهاجر اول ته په خپله مصاحبه کې وایي چې ته وایي ولې راغلی ولا وایي راغلم پښتانه ما وژني ته اوس فکر وکړه چې که په هفته کې 100 نفره دا په ډنمارک کې په خپلو مصاحبو کې وایي او یو 100 نفره په جرمني کې وایي او داسې درواخله په ټول نړۍ دا خو په میاشت کې ته راټول کړه دا څو کسه دي خو دا مثلا 1000 کسان وایي چې موږ راغلو ځکه پښتانه موږ وژني هغه څوک چې د اروپا اتحادیه ده یا د ملګرو ملتونو اداره ده یا هر بله ده هغه وایي دا پښتانه ډېر جنایتکاره خلک په داسې حال کې چې داسې نه ده دا راغلی د کوټې یو والا راغلی دلته ځان افغان معرفي کړی د ایران والا یو سړی راغلی ځان افغان معرفي د دې لپاره چې ومنل چې داسې نو بنان توقع مې دا ده چې لطفا د افغانستان واقعیتونه د افغانستان هویت و تاریخ د دې نړۍ تر خلکو ورسوئ
ورسئ ورسره کینئ چاته ښکنځلې مه کوئ دا ټول قومونه زموږ ورونه دي دا ټولې ژبې زموږ خپلې ژبې دي دا هر یو زموږ دري ژبې هزاره ازبک ترکمن نورستاني پشهي دا ټول زموږ تن وجود دي تاسو د خپل هویت او د افغانستان واقعیتونه د دنیا ته معرفي کوي پر رسنیو کې راوباسئ د دوی په ژبه یې راوباسئ محافل و مجالس ته ورسئ 2 نفره پښتانه شاعران ناست دي کره مثلا په بنگلاديش کې یو بل ته پښتو شعرونه وورو وخت د بنگلاديش شاعر هم راغواړه خپلته زبو ډنمارک نه وایم یا جرمني ورکه څوک راته په قار نسی بنگلاديش مثال راوړه خود ته خدای د بنگلاديش یو شاعر راوله چې ته ورته دا شعر وایي دای ترجمه کې په بنگالي او ته د بنگال دی یو شاعر شعر راوخله په پښتو ترجمه خدا مملکت خپل معرفي خوشحال بابا ته چا کار کړی هیڅ دا اوسه ما رئیس ډیر من شغله استاد یو دوه سم تاسو څخه ډیر من چې د بختیا سره مشته وخت راکې مشته مرکه ته فراس او زموږ هرې پرسنت په ډیر ون تندې او شپ په ځای جواب وای ډیر من خدایو کې چې ما تاسو هغه اوامر په ځای کړی ان شاء الله ډیر خوشاله ام تاسو ته ډیره مبارکي وایم د زړه له کومې چې ډیر ښکلي پروګرامونه پر ډیره لوړه عالی افغاني روحیه تهیه کوي له لوی خدای نه تاسو ته برای غواړم تاسو به ان شاء الله د خپل پلار واقعا د خپل پلار نیکه او ډیر شاستازي څوک کوي ډیره مننه مهمه راکو په دې چې په خبرونو کې ما دا واخله خو بیا نور خبرې سره وکړه خیر نور خبرې مهرباني سلام علیکم